بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله تعالی مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحال او آباد ساته. امین. محترم، نن درته د جمعې مبارکه دروازه یو خاص او نوې وظیفه بیانوم او دا صرف او صرف خاص 2 رکعاته مونږ ده. محترم، او د چا حاجات نه پوره کیږي، مقاصد نه پوره کیږي یا مشکلات او پریشانې نه ختميږي، نو عزتمندو نن تاسو سره موقع ده صرف دا 2 رکعاته خاص منځو کوي. ان شاء الله تعالی الله رب العزت به مدا تمام حاجات پوره کی، تمام تکالیف پریشانې او مصائب به الله جل شانه ختم کی. لوی نلوی حاجات ولې نوي الله جل شانه به دغه حاجات پوره کی. دغه مقاصد او دغه څومره جائز خواهشات دي الله جل شانه به پوره کی. محترم، هغه پریشانی چې تر اوسه پورې لا دستا نه ده پوره شوی، نو محترم دا 2 رکعات نفل وکي چې په کومه طریقې ز تاسو ته بیانوم په دې طریقه باندې تاسو کوي. بیا د الله جل شانه نه دعا وغواړئ، الله جل شانه به مدغه پریشانی ختم کی. کچره د چا یو خاص حاجت وي او دغه خاص حاجت پورا کول غواړي، یا د چا یو ناممکنه حاجت وي او هغه پورا کول غواړي، نو عزتمندو د الله رب العزت نه په غوښتلو باندې هر څه کیږي. چې څوک د الله رب العزت نه په کامل یقین سره غواړي نو غرق هم بے ځای کیږي. نو پکار د محترمو چې مونږه د الله رب العزت نه غوښتل شروع کو. روایت کې یو واقعا راځي، یو صحابي د هغه کور کې اوړه نشته، د اوړو ضرورت ته، نو کور والا ته وایي چې ته کور کې 2 رکعاته مونږ کا او زه په جمعات کې 2 رکعاته مونږ کوم چې الله رب العزت مونږ ته وړه راکړي، الله رب العزت مونږ ته غلا او رزق راکړي. نو محترم، او دغه صحابي مسجد لاړو او د شردام یو کو او 2 رکعات نفل یو کو، د الله تعالی نه دعا وکړه. د قرانګه د هغوی کور والا په کور کې 2 رکعات نفل وکړل، د الله تعالی نه دعا وغوښتله. دغه صحابي کور تراغه او کور والا ته وی چې سشتره د خوراک د پاره کنه س بندوبس الله رب العزت کړی دی او کنه، نو کور والا وی چې یاره الله حسین نشته س بندوبس نشته دی. نو هغه صحابي کور والا وی چې بیا ته 2 رکعات نفل وکاو، زه جمعات کې 2 رکعات نفل کوم، دا زمونږ په منځ کې فرق دی. نو زما عزتمندو 3 پیره دغه صحابي او دغه کور والا چې کما صحابیه د هغه 3 پیره 2 رکعات نفل وکاو، د الله تعالی نه دعاګانې وغوښتلې. نو زما عزتمندو کله چې په 3م ځل باندې دغه صحابي د جمعات نه کور ته واپس راغی او کور کې وکتل، نو هغه په ګټ کې او زړه میچنه وا هغه روانه شي او کور والے لګیا د داغې نه اولرا غونډي. کله چې هغه کور والے هغه ټول لوخي د ورونه ډک او ولور کړه ډېر جمع شو، نو بیا دغه صحابي هغه میچن او درول داغې نه سر اوچت کو، دوی چې زه ګورم چې دې کې دن نسیدي چې وی قتل، نو پاغې کې صرف لاندې د غنمو صرف یو دانه پرته و داغې نه وړ راتلو. نو دې بیا لړو رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له واقعا بیان کړه. الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ولې دې ته نصر اوچتول د میچنه نه ولې دې ودروله، کچره دا تا نه وی ودرول نو تر قیامت پورې ودا چلیدا او خلکو ته وړ ورکول. نو محترم، په موږ باندې هر څه کیږي او داسې کارونه په الله رب العزت سمای چې عقل هم نه مني. او د موز نه پس یو انسان چې د الله رب العزت نه دعاګانې غواړي، نو هغه ناممکنه کارونه چې هغه د انسان په وهم او ګمان کې هم نوي، هغه کارونه به هم الله رب العزت سمای او رواني. نو محترم، او تاسو تازه طریقه بیانوم، دا صرف 2 رکعاته منځ دی او زما محترم او دی منځ ته د بسم الله منځ ویل شي. نو زما محترم او تاسو به صرف 2 رکعات نفل کوئ.
کله چې مو دا نفل وکړه بیا د الله رب العزت نه به دعا وغواړئ الله رب العزت نه به سوال وکړئ الله رب العزت به د ستاسو لوی حاجتونه پوره کړي. نو محترمو زه تاسو ته اوس طریقه بیانوم. دا صرف 2 رکعاته مونځ دی او دې مونځ ته د بسم الله مونځ ویل شي. دا صرف 2 رکعاته مونځ دی. دا الله جل شانه نه بد دین پس دعاګانې وغواړي لوی حاجات به الله رب العزت پوره کړي. طریقه ډیره زیاته اسانه ده او وخم په دې باندې لګ لګي. و زما محترم پوره یقین سره تاسو دا عمل وکړئ. کله چې دا عمل وکړو نو بیا پوره یقین سره د الله جل شانه نه دعا وغواړه او دا یقین ساته چې زما دا کار به الله جل شانه ضرور کوي. نو هله به تاسو ته کامیابی ملاويږي او دغه حاجات او دغه مقاصد به مو پوره کیږي او دغه پریشانه دغه تکالیف دغه مشکل به مو ختميږي. او زما عزتمند او اعظم عمل طرف لا تاسو به د منځ څه طریقې سره کوي. زما محترمو دا عمل دا منځ به تاسو صرف او صرف د جمعې پر ورځ باندې کوي او په داسې ټیم کې به کوي چې مکروه ټیم نه وي. ګوره به چې مکروه ټیم نه وي ځکه مکروه ټیم کې نفل نه کیږي. مکروه ټیم دا د سحر اذان نواله تر اشراق پورې د قرانګه د غرمې په ټیم کې کله چې نور د سر د پاسه شي دا رنګ زما محترمو د مازیګر نه ماخامه پر دغه ټیم کې نفل نه کیږي. د دې نه علاوه چې تاسو ته سټه مکمل او شو نو 2 رکعات نفل تاسو وکړئ. تاسو به 2 رکعات نفل نیت او تړی نیت مو کو د زړه اخلاصا 2 رکعات نفل مس ادا کوم پدې حاضر وخت خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریفه په طرف کو الله اکبر نو سبحانك اللهم بموای او الحمدلله رب العالمین بموای. کله چې ولد ضالین امین موي نو زما محترم او داغه نه پس بتاسو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم 121 مرتبه یو سل یوش پیره بتاسو بسم الله وای دغه ته په بندونو باندې بتاسو داش بیا به زما محترم ورپسې صورت وای کم صورت چې تاسو ویل غواړئ قل هو الله احد وای یا قل اعوذ برب الفلق وای یا قل اعوذ برب الناس کم صورت هم چې تاسو ته آسان وي وای. نو زما محترم او ډیر طریقې سره به تاسو لومبني رکعات وکړي. کله چې دویم رکعات لپاسي نو بیا به بسم الله الرحمن الرحیم وای او الحمد شریف وای. کله چې ولد ضالین امین وای نو 121 مرتبه یو سل یوش پیره به تاسو بیا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم وای او بیا ورپسې اخیره کې بیا سورت وای او بیا خپل مونږ پورا کې. کله چې مونږ پورا کو نو چا سره به خبرې نه کوي خاموشه ځای کې بتاسو کې نه خاموشه کې بتاسو کې نه او 21 مرتبه یوش پیره بتاسو درود شریف وای او بیا به د درود شریف نه پس بسم الله الرحمن الرحیم 121 مرتبه یو سل یوش پیره بتاسو بیا بسم الله وای او بیا به د دې نه پس 21 مرتبه یوش پیره بتاسو درود شریف وای. د دې نه پس بتاسو د دعا د پاره لاس پورته کوي د الله رب العزت نه د خپل مصائب او تکالیف او مشکلات او ناممکن حاجات او د پاره د پریشانو ختمېدو د پاره د الله رب العزت نه دعاګانې وغواړي. ان شاء الله تعالی الله رب العزت پستاسو د تمام مصائب او مشکلات حل کی. زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه پستاسو ډیره زیاته خوښی وي. که ویډیو مو خوښی ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ. ملاوي کوم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. دلوي الله پامان.